د کابل کندهار لویه لار دا د کابل کندهار لویه لار ده تقریبا 483 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان دوه تر ټولو لوی ښارونه کابل او کندهار د میدان وردګو غزني او قلات له لارې د یو بل سره نښلوي. مسافر وړونکي د یادې لارې له خرابوالي څخه شکایت کوي او وایي چې د 12 ساعتونو لاره په 20 یا هم 22 ساعتونو کې طی کوي چې هم یې ډرایورانو ته او هم یې مسافرو ته خورا ستونزې راولاړې کړي دي. دوی وایي چې دغه لاره په تېرو 20 کلونو کې د جګړو او ناخوالو شاهده وه چې د جنګ او په ناقانونه توګه د ډېرو بار وړونکو موټرو له کبله خرابه سوې او همداراز په بې کیفیته بڼه جوړه سوې وه. مونږ د پاره هم تقریبا 85% پورې تکلیف مونږ ته هم د مسافرینو ته هم تکلیف ده، ولې چې دی که مریضان بل تګ راتګ کوي ډېر خلک په تکلیف دي. سړک وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، دا چې جوړ نه شي مقصد بیخي اوته په اوته پارک ده سړک. نو مخکې چې و جارونه و هغه کړل پلوډر موډر چې شي سم کړل، مګر نور وضعیت یې خراب ده. دا باید هغه وغواړي پلاستر وغواړي، دا چې پلاستر نه شي مقصد اوته په اوته خرابېږي ده. او پلچک چې کوم و هغه ځنې جوړ کړي او ځنې ترې څه پاتې دي، او امنیت چې د امنیت بیخي صحیح دی په لاره کې. له دغې لارې څخه یوازې مسافر وړونکي نه بلکې مسافر هم سره ټکوي. وایي چې یو خوا د سړک خرابوالي دوی ته سفرونه ستونزمن کړي، له بل لوري د سړک خرابوالی یو د تیلو لوړې بیې د دې سبب سوي دي چې کرایې لوړې سي. مسافرین همداراز وایي چې د لارې په اوږدو کې د لارې د خرابوالي له کبله ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي چې ګڼو مسافرو ته پکې مرګ ژوبله وړي. خرابوندن راه اتفاقا یه چیز مسلم لاره خرابه ده او طبعا چې لاره اوږده هم ده، ټول مسافرین ورسره په تکلیف کې دي. له دې ځایه تر هراته پورې 13 ساعته لاره ده. ډېره لاره له کابل څخه تر کندهار پورې خرابه ده. پلچکونه خراب سوي دي، هم موټر ډېر عوارض کوي او هم مسافر په تکلیف کې وي. کرایه را قبلا مثلا از کابل تا مخکې به له کابل څخه تر هراته پورې په 1200 یا هم 1400 روپیو باندې تلو، اوس 1600 سوي دي. دوی هم نه دي ملامت، ځکه یو خو د تیلو بیې لوړې سوي دي او بل له دې امله چې لاره خرابه ده ډېر وخت نیسي، نو د دوی مصارف هم ډېریږي. بلخوا د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت اعضا په پام کې لري چې د کابل کندهار لویه لار یو ځل بیا په معیاري ډول ورغوي چې له جوړېدو سره به یې یو خوا د مسافرو لپاره سهولت رامنځته سي او بل پلو به له اقتصادي اړخه هم نور څوک له ستونزو سره مخ نه وي. ټولګټو وزارت پلان لري چې یا د لویه لار کابل هرات له ملي سوداګرو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. د کابل کندهار لویه لار له کلونو راهیسې خرابه وه چې د جګړې له امله یې د جوړېدو امکان نه و. د خرابوالي عوامل یې جنګ، د درنو بار وړونکو موټرو تګ راتګ او همداراز په دغه سړک کې د بې کیفیت موادو استعمال په ګوته سوی دی. مریم هوتک، CMG، کابل.